موږ نه د اقربا پرورۍ دا نقده مرسته تازه د پیوستون ټولنې له لوري د ګیان او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو ویشل کیږي. د دې ټولنې مسؤل وایي چې دوی له 4000 زیاتو کسانو سره نقدي مرسته وکړه او د هغوی لنډمهاله لاسنیوی یې وکړ. د پیوستون ټولنې ترڅنګ زمونږ یوه بله د صدقه حق خیریه بنسټ یا چیریټي رایټس په نامه باندې د دې خیریه بنسټ هم موږ سره کومک کړی دی په دې اوسنۍ کومک کې چې موږ تاسو ته رارسولی تر دې ځایه پورې. خلک وایي د زلزلې له اولې ورځې تر اوسه پورې ورسره هر اړخیزې مرستې شوي، خو د پاکو اوبو برابرول او د کورونو جوړول یې بنسټیزې غوښتنې دي. او موږ ته چې کوم شهیدان شوي دي هغه پیسې هم رارسېدلې دي، د زخمینو پیسې هم راکړي دي او نور کومک یې هر سره کړی دی، پیرا کومک یې کړی دی. خو موږ د کور ضرورتونه ډېر دي که نه، موږ د کور ضرورتونه باندې دغه کومکونه ختمیږي که نه. مسؤلین وایي چې مرستې تر اوسه زیانمنو کورنیو ته په شفاف ډول ویشل شوي دي. ځینو ادارو ورسره ژمنه کړې چې ړنګ شوي کورونه به ودانوي او خلکو ته به پاکې اوبه پیدا کوي. انشاءالله په آینده کې د خلکو ته هم اوبه برابرو، صفا اوبه د څښلو دپاره، چونکې فلحال کومې اوبه چې دي هغه ډېرې خرابې دي. نو سروې دا اوس روانه ده، د کورو سروې کوي، کورونه ورته جوړوي. نړیوال سازمان کوم مشران چې پرون راغلي وو هغه هم انشاءالله د شبکې په هغه کې موږ ډېر ستونزه لرله او د کورو په هغه کې کورونه ورته جوړ شي او دغه مشکل سره ورته رسېدلی و. موږ ته زر خبره په دې نه کړه شبکو کار نه کوو. پکتیکا په ګیان او برمل کې 2 اونۍ وړاندې د یوې شدیدې زلزلې له امله سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه نور ژوبل شول. دلته د افغانستان د اسلامي امارت سربیره ګڼو نړیوالو نهادونو او بنسټونو په همدغه سیمه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړه، چې تر دې دمه همدغه د مرستو د ویش لړۍ په تیزۍ سره مخته روانه. اما د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی ته د راتلونکي لپاره کورونه جوړ شي او په دغه سیمه کې ورته د پاکو اوبو زمینه سازي وشي. دا هغه غوښتنې دي چې د همدې سیمې اوسیدونکي کوي. دوی وایي چې لنډمهال د دوی لاسنیوی شوی ولې دوامدار دپاره دي ورته کورونه او بنسټیز کارونه ترسره شي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د پکتیکا برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه.